مبارک بل بند هم بشپړ شو. چېرته څنګه کله افتتاح کیږي او څومره ګټه به ولري؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان په شمال کې د کوکچې پر سیند د شورابک بند د جوړېدو کارونه بشپړ شول او ډېر ژر به افتتاح شي. د بدخشان ځایي چارواکي وایي دا بند د ولایت مرکز فیض آباد ته په 2 کیلومترۍ کې جوړ شوی چې د 25,000 کورنیو لپاره 8 میګا واټه برېښنا تولیدولی شي. چارواکي زیاتوي چې شورابک بند د کوکچې پر سیند جوړ شوی او له 3 توربینونو سره برېښنا تولیدوي. دوی همداراز وایي د دغه بند د جوړېدو کارونه بشپړ شوي او ډېر ژر به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا په رسمي توګه پرانیستل شي. شورابک که څه هم د اوبو د ذخیره کولو وړتیا نه لري او کوچنی بند دی، خو له کمال خان بند وروسته په افغانستان کې دویم بند دی چې په 1400 کال کې افتتاح کیږي. بلخوا د بدخشان اوسیدونکي بیا وایي چې شورابک بند یوازې د دې ولایت د مرکز اړتیا پوره کوي. دولت باید د شورابک په څېر نور بندونه هم جوړ کړي. د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې په نیمروز ولایت کې کمال خان بند د ولسمشر غني له لوري افتتاح شو. کمال خان بند د 52 میلیون متره مکعب اوبو د زیرمه کولو، د 1,40,000 هکټاره ځمکې د خړوبولو او د 9 میګا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د یادولو ده چې وروستیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې په ګڼو بندونو کار روان دی او افغان حکومت وایي چې خپلې اوبه به مدیریت کړي او ګټه به ترې واخلي. خلک هم خوشحاله دي چې د افغانستان اوبه مدیریت کیږي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي او په دې برخه کې د ولسمشر غني له طرحو ملاتړ کوي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو خپله بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.